د طالبانو پر ضد د امریکا تازه اقدام د داعش ملاتړ ته یې کار ویلی دا چې په دې اړه ایران څه ویلي جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان کې وروستۍ خونړیو بریدونو ته په پام د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف وایي چې امریکا داعش څخه په استفادې افغانستان کې په شو وروستۍ ترهګریزو بریدونو کې لاس لري. تسنیم خبري اژانس د ایران د ولسي جرګې د رئیس له قوله لیکي چې امریکا له اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش څخه په ګټې اخیستنې سره غواړي افغانستان ناامنه کړي. محمد باقر قالیباف ویلي چې اسلامي امارت هم افغانستان کې د امنیت ټینګښت په برخه کې پاتې راغلی دی. نوموړي ټینګار کړی دی او پراخ بنسټه حکومت جوړول چې پکې د افغانستان ټول قومونو ته پکې ونډه ورکړل شوې وي په دغه هیواد کې د تلپاتې امنیت ټینګښت لپاره له لومړنیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي. افغانستان کې د امنیت ټینګښت په برخه کې د اسلامي امارت د پاتې راتلو په اړه دغه څرګندونې په داسې حال کې وړاندې کیږي چې په دې وروستیو اونیو کې د هیواد په یو شمېر سیمو کې جوماتونه او مذهبي ځایونه په نښه شوي دي. په دغه بریدونو کې چې ډیری د افغانستان په شیعه او هزاره میشتو سیمو کې شوي ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. داعش ډلې د یادو بریدونو له ډلې د ځینو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دا په داسې مهال ده چې اسلامي امارت تل ویلي افغانستان کې داعش مات شوی او فزیکي حضور نه لري. که په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.